څنګه سوای ده نو مرجع ولسوالۍ کې تا ته چا ویلي چې ته د طالبانو ساحې ته لاړ شه دا خو ازادي نه درکړې چې تا چېرته ځې بس خوسې اوسېږه خپلې پوستې کې به اوسې اوربند دغه اوربند ده چې زه دغسې اوربند غواړم چې تا کله بندیان خوسې کړه بین الافغاني مذاکرات شروع سو هغه نه پاسته به خبرې کوو اوس به د ګوره پوستې نه د باندې نه وځې پوستې بندیان 15,000 بندیان نه دي خوشي سوي لا 2,000 خوشي سو 3,000 لا پاتې دي ټول به خوشي کړي هغه د هغوی خپل کار ده هغه له جهاد نه څوک نسي منې کولی هغه د هغوی خپل کار ده چې د جنګ ډګر ته سوله غواړې ته سوله غواړې نو ته چې سوله غواړې ته خو اوس هم د امریکانو بیس ساتې نو ته څنګه سوله غواړې ته څنګه سوله غواړې چې ولې دا تا تنخوا څوک درکوي تنخوا دې څوک درکوي تنخوا دې څوک درکوي ګله خپلې خاورې ساتنه ته خاور نه دې پاکې جنرال رازق دې چا په غېږ د ملر وروره زه صفا خبره کوم والله چې شل وارې ودرېږه چې شل وارې نور وربند وسیم جنرال رازق ته والله که زه شهید وایم مردار د وروره ته وایې چې زه خپلواک یم نو جنرال رازق چېرته مردار سو د ملر په غېږ کې مردار سو که نه د ما ملا منصور نر غوندې په باروتو باندې وسوی د امریکانو په ډرون باندې شهید سو د امریکانو په ډرون باندې دا راغلی ده وروره ورباندې شکر وباسه چې له لیزریانو نه خلاصې دلته ته راغلی ته د افغانستان ساتنه کوې افغانستان ساتنه له چا نه کوې خو چې امریکان د له غوږه ونیسي په هر کور دې څه نه باسي مړي ترمیزي ترجمه وکړي د قرآن ترجمه وکړي په روزه کې خو دغه سب کې ګم شو خبر نه پوهېږي اوباریکزی صاحب سلام علیکم مایک د خلاص که وعلیکم السلام موبین جان دوه سوالونو حق لري تاسو تفسیرو ته دوه سواله کولی شي دوه نه زیاتو سوالونو حق ځکه نه لري چې سټوډیو ډکه ده ملګري ډېر زیات دي دوه سوالونه په رابطه د بندیانو باندې سوال لري او که د دایمي اوربند په باره کې محترم لیوال صاحب او انجینر صاحب دواړه موجود دي انشاءالله تاسو ته به جواب درکړي مننه موبین جانا سټوډیو ستاسو د ستاسو په وخت کې د زه پوهېږم چې زما خبرې به قطع کېږي بندېږي به صرف د دوه سوالونو حق لري تفسیرو ته مه ځه دوه سوالونو ته راشه یو خبره کوم تاسو د جنرال رازق کورنۍ ته وویله کورنۍ مو یاده کړه چې د هغوی کورنۍ او د هغوی جایدادونه په پاکستان کې دي هغه خبرې نه تېر شه هغه ما هغه ته وویلې ودرېږه لږ صبر وکړه هغه د اوربند په باره کې که راځې د اوربند په باره کې باریکزی دلته به ترت پرت نه کوې دا سټوډیو د ما د غوږونه دې در باندې تاوم غاښونه دې در باندې والله خلک والوځئ داسې د سکشیانو هغه نه ده سټوډیو نه ده چې ته دلته راځې رازق بیا هم درته وایم بیا هم درته وایم چې د طالبانو د ملر په غېږ کې مردار که هغه بحث نه تېرېږه جایدادونه ټولې دنیا ته معلوم دي چې په کوم ځای کې دي په دوبۍ کې ستا په مري کې ستا په کراچۍ کې ستا په کوټې کې ستا غلامو لغړیو د تیلو په پمپ کې مزدورو چرګانې جنګول ټول عمر په پاکستان کې تېر سوی د دې نه تریخ حقیقت نه سترګې نشي پټولی که چېرې ملا منصور لغړي غوندې په کراچۍ کې د ده مال زه درته وایم چې اجازه نشته تا ته اجازه تا ته نشته چې ته دا خبرې وکړې لکه سپي غوندې دې قطع کومه خوله کې دې هډوکی هم در کوم په سړیتوب باندې که چېرته غږېږې جنرال رازق موږ د ملر په غېږ کې مردار که غواړې چې نور هم دغه خبیث دا لغړی دا د افغانانو قاتل دا د امریکایانو جاسوس دا د بلیک واټر مزدور نور هم درته رسوا کم نو بیا دا موضوع مخکې بوځه ځکه د سټوډیو بټن د ما په لاس کې ده کته کوم دی پورته کوم دی او که چېرته د بندیانو په موضوع په اوربند باندې غږېږئ چې تر څو تلپاتې سولې ته لار پیدا شي نو بالکل مهرباني وکړه مبینه زه غواړم چې خبرې در سره وکړم پوه شولې خبرې ما دوه سوالونه حق در کوم ننګیال صاحب دوه سوالونه ننګیال صاحب هم راغی ما خپلو خبرو ته پرېږده جرأت لري چې پرېږدې خبرو ته
دا پیژنم زه دا هغه سړی ده چې طالبانو په کونه ویشتلی ده بس ګرځه اوس ځه بچه کوره شه لاو دا د اوربان د هغه دا 2 ساعته 2 ساعته اوربان ته نور پاتې دي فکس 2.5 ساعته پاتې 2.5 ساعته پاس بیا در باندې شروع ده درته وایم سړي بچي غوندې دلته خبرې کوه جانتریات مه وایه وروره ابل وای میلر مو ولې مردار نه کړ میلر سره د موږ سویمه د خدای په مخه راغی موږ خو میلر ویسته ده ویل چې نه دا ښه نه ده زغره نه ده دا سینه ده د بطخې سینه خو دا د میلر په مخ کې ودرېده هغه سره کالتوسو چې د په سینه یې ور خالي کړل بس همداسې نه ده لیوال صاحب